په پاکستان هېواد کې ټولو افغان کډوالو ته سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بایاست. نن ډېره مهمه موضوع ده. غواړم چې دغه ویډیو د لارې څخه په اسلام آباد کې زموږ د افغانستان د اسلامي امارت کوم سفیر چې دی ښاغلي شکیب صاحب ته او په اسلام آباد کې د یونیسیار کوم دغه مشره چې ده یا چیپه چې کوم ده هغې ته او د پاکستان د سفران وزارت ښاغلي امیر مقام صاحب او چیف کمیشنر ته دغه ویډیو په دغه اړوند باندې جوړوم چې دغه زموږ د افغان کډوالو پیغام تر دوی پورې د دغه ویډیو د لارې څخه ورسوو. چون دلته صوبو په سطح باندې د کونسلګرۍ چې کومه د پاره صوبه کې شته، کمیشنریټ شته او د یونیسیار دفترونه شته، خو ټول صلاحیتونه چې دي هغه په مرکز کې دي یا د سفارت په لیول کې دي یا د چیف کمیشنر په لیول کې دي یا د سفران وزارت یا دارنګه د یونیسیار مرکزي دفتر دی. نو د جون میاشت 2025 کال دی. دا اوس موږ د افغان کډوالو نن د اختر 4مه ورځ ده. ټول افغانان اختر ډیر په خواشینۍ او په ټینشن کې پر تیر سو چې کوم د ای سی سی کارت یا کوم اسناد چې نه درلوله او افغان کډوالو د تلو لړۍ هغه د روانه ده چې افغان کډوال درګرده روان دي. خو دا د پیوار کاډو کوم ټیم چې و هغه تر 10 جونه پورې زموږ ټیم دی. نو زموږ دا هیله او توقع وه چې پر دا 20 جون باندې به 3 سره اړخونه د افغانستان اسلامي امارت، د پاکستان اسلامي جمهوریت او د یونیسیار اداره او خاص کر ملګري ملتونه زموږ د برخلیک دپاره به دوی سره کښیني او زموږ د افغان کډوالو مشکلات به بررسي کوي او زموږ د مستقبل یو حل لاره به راته ټاکي. لکه څنګه چې د حکومت پاکستان وفاقي حکومت دا پریکړه کړې ده چې موږ به افغان کډوال ټول وباسو. اول مرحله یې موږ تاسې په 2023 کې ولیدله چې غیر راجسټر و. دا په 2025 کې د ای سی سی کارت د وتلو لړۍ پیل شوه. اوس موږ جون 10مه چې نامعلومه حالت دی چې د پیوار کاډو ټیم هم پوره کیږي او د وتلو یا د ټیم ورکولو وخت هم نه دی معلوم چې هغه به څنګه کیږي. خو زما مین مقصد د دغه ویډیو دغه دی چې کوم دغه غونډه جوړیږي یا دوی ناسته سره کوي یا اوس یې ناستې کړي وي، یوه هیله او توقع مې دا ده چې 40 کاله موږ افغان کډوال دلته اوسېدلي یو. په کار دا ده چې په اسلامي انساني او بشري حقوق ته په درناوي سره په دغه غونډه کې باید د افغان کډوالو استازو ته هم برخه ورکړل شي او که دغسې غونډه نه جوړیږي باید هم د افغان کډوالو د استازو په وړاندې یو داسې غونډه جوړه شي چې هغه د هرې صوبې په سطحه یا د ضلعې په سطحه هغه افغان کډوال استازي چې هغه د خپل مشکلات تاسو ته وړاندې کړي. داسې غونډې ډېرې سوي دي. دا یوه خبره باندې چې مربوطه کومې انجوګانې یا خیریه ادارې راڅخه خفه نه شي. دوی دغسې اشخاص به د خپل میټینګو ته راغوښتله چې کوم د دوی په ولړه سطحه کوم د دوی چارواکي وه د افغان کډوالو هغه کسان چې تعارف وکړي چې مقصد پلانکي ښه کار کړی یا پلانکي ښه کار کړی دی. د افغان کډوالو مشکلات په پاته وه. نو په کار دا ده چې دغسې اشخاص که د ګوتو په شمیر باندې راوغوښتل شي او دغه د کیمپو مشکلات چې کوم افغان کډوال په کیمپو کې دوی د کوم مشکلاتو سره مخامخ دي، که وطن ته ځي دوی ته څه کول پکار دي، د دوی کومه هیله ده، د دوی کومه غوښتنه ده، د دوی سره چې کوم مخکې د یونیسیار د خوا څخه کوم مرات ورکول کېدی هغه که وطن ته ځي هغه مرات ولې پر بند شوه، خصوصا د چکن مرات چې 315 ډالر ورکول کېدل اوس 15 ډالر ورکول کېږي. مخکنی ویډیو کلیپو کې هم دا خبره کړې ده، حتی په غونډو کې هم دا خبره کړې، د یونیسیار چارواکو ته هم دا خبره کړې ده، کمیشنریټ چارواکو ته، د کونسلګرۍ چارواکو ته، دې ټولو سره موږ شریک کړي دي. او بل زموږ د هغو افغان کډوال چې کوم په ښارو کې اوسېږي چې د هغو خپل جایدادونه دي، د هغو خپل کاروبارونه دي، د هغو پراپرټیانې دي، د هغو د بزنس یا د تجارت دغه مشکلات دي، د هغو د نقل مکان یا د
د دوی د وسایلو د انتقال دغه که فرضاً دا پرېکړه کېږي هغه باید څنګه وشي، دوی کوم مشکلات لري هغه باید واورېدل شي. او کوم زموږ افغان کډوال چې د کولې کار کوي یا فرضاً د زمیندارۍ کارونه کوي دلته په بلوچستان کې، خیبر پښتونخوا کې، په سند و پنجاب کې، دا ټول د افغان کډوالو هغه استازي باید راوغوښتل شي، د دوی سره درې اړخیزه کې څلورم اړخ دوی کښېنول شي چې دوی هم دا خپل درد او فریاد درته ووایي چې زه دا 40 کلن خپل زندگی چې راټولوم که زه فرضاً راټولوم په څونه موده کې راټولوی شم. آیا که بالکل ارجنټ دا وټاکل شي چې د 2025 تر اخره یا 2 میاشتې یا 15 میاشتې یا څونه ټیم فرضاً ورکول کېږي، دا خو معلومه نه ده چې آیا ورکول کېږي لا نه ورکول کېږي. خو دغه مشکلات افغان کډوال ډیر لري. نو په کار دا ده چې دغه زموږ درې سره اړخونه که یونیسیار دی، که زموږ حکومت دی، که د پاکستان حکومت دی، دغه زموږ غږ هم باید دوی واوري. الان کې دا د صوبې په سطح ویل شوی، دا د ضلع په سطح ویل شوی، حتی د مرکز کې چې کوم زموږ افغان کډوال په اسلام آباد او پنډۍ او لاهور کې دي هغو بار بار د دروازې ټکولې دي. یو زموږ خپل شخصي ناستې دي، اوس موږ ناستې د صوبې په سطح به هم کړي، د ضلع په سطح به هم کړي، د ملک په سطح به هم افغان کډوالو شوراوي دي هغه به سره کښېنستلي. خو په کار دا ده چې دغه زموږ د افغان کډوالو غږ واورېدل شي. موږ د پاکستان 40 کاله موږ ته خپل په غېږ کې ځای راکړی، موږ د دې ولس منندوی یو، د دې قومو منندوی چې هر ځای زموږ افغان کډوال اوسېدلي دي او خلکو ډېر درنښت ورکړی دی. نو موږ د یونیسیار هم کور ودانۍ وایو چې 40 کاله مسلسل زموږ د افغان کډوالو سره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي، مرستې کړي دي. او خپل د حکومت هم کور ودانۍ وایي چې زموږ افغان کډوال چې کوم روان دي غېږه یې ورته خلاصه کړې ده، خپل شته امکانات یې ورسره شریک کړي دي. نو بیا هم د دغه دروسو اړخو باندې دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه افغان کډوالو سره تاسې د خپل په ناسته کې که نه ګډوئ، دغسې یو ناسته تاسې ناسته نه کوئ، باید په کار دا ده چې تاسې ناسته وکړئ او زموږ د دغو افغان کډوالو د صوبې یا د ضلع په سطح باندې دغسې 10 کسه غواړئ، 15 کسه غواړي، 20 کسه غواړي یا 4 کسه غواړي، دا راوغواړي، هغه کښېنوئ چې د تجارانو خپل مشکل درته ووایي، د کیمپو خلک خپل مشکل درته ووایي، زمیندار خپل مشکل درته ووایي، زموږ نور چې کوم دلته ځایونه لري او پراپرټیانې دي هغه خپل مشکلات درته ووایي. بیا په هغه په مشکلات په اورېدو کې که بیا وروسته تاسې هر تصمیم نیسئ، موږ د هغه تصمیم دغه قدرداني کوو او لبیک ورته وایو. نو بیا هم زما د یو افغان کډوال په حیث د افغان کډوالو د استازي په توګه باندې زه د پاکستان د اسلامي جمهوري دولت خاص کر د امیر مقام صاحب، د سفران وزارت او چیف کمیشنر صاحب او ښاغلي شکیب مولوي صاحب زموږ سفیر او د یونیسیار د هیډ افیس اسلام آباد او د دوی څخه دا غوښتنه ده چې دغه زموږ د افغان کډوالو غږ باید تاسې واورئ او موږ دغه افغان کډوال چې کوم دلته د نامعلوم برخلیک سره مخامخ یو باید زموږ غږ واورېدل شي او زموږ غږ تاسې درې سره اړخونه واورئ، بیا وروسته فیصله وکړئ. مننه.